بسم الله الرحمن الرحیم ربي زدني علما. نننی بیان دا د اشراق د لمانځه په باره کې دی. د اشراق لمونځ څو رکعاته دی او د اشراق لمونځ وخت کم یو دی او د اشراق د لمانځه څه فضیلت دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې د سحار لمونځ په جمع سره ادا کوي او بیا په هغه ځای باندې کښېنستی د الله په ذکر کې مشغول سو او بیا د اشراق 2 رکعاته لمونځ یې وکړي د هغه دپاره د یو قبول سوي حج او د یوې قبول سوي عمرې ثواب ملاویږي. اوس که څوک په هغه ځای باندې کښېنستی داسې څه مصروفیت یې و بیا هم د اشراق لمونځ کیږي خو په ثواب کې څه کمی راځي. د اشراق د لمانځه وخت کله چې لمر راوخیږي 15 یا 20 دقیقې بعده دا د اشراق د لمانځه وخت دی او د اشراق لمونځ څو رکعاته دی. د اشراق لمونځ 2 یا 4 رکعاته دا د اشراق لمونځ دی خو بهتره دی چې 4 رکعاته وسي او دا لمونځ 2 رکعاته ادا کیږي. د لمانځه نیت څنګه دی؟ د اشراق د لمانځه نیت داسې دی، اصل کې نیت ته خو اعتبار نسته. کله چې یو څوک په زړه کې دا اراده وکړي چې زه 2 رکعاته د اشراق لمونځ کوم بیا هم صحیح دی، خو که څوک بیا غواړي چې په ژبه سره تکرار کړي بیا د اشراق د لمانځه نیت داسې دی: نیت کوم د زړه د اخلاصه لمونځ کومه 2 رکعاته د اشراق په دې حاضر وخت خاص خدای ستا د رضا دپاره ولاړ مخ په کعبې شریفې په لوري الله اکبر. دا د اشراق د لمانځه نیت دی. نور داسې ادا کیږي لکه څنګه چې د سهار 2 رکعاته سنت ادا کیږي، په 2 رکعتونو کې قرات ادا کیږي.